وطن صبر وکړه لر او پر دې جوړو. د میټرونو د ډیجیټلایزیشن او انلاین سیستم جوړولو په مخه د داخلي او خارجي شرکتونو لیوالتیا. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د دوو داخلي او خارجي شرکتونو له رئیسانو هر یو لکه پیسانت سټیپایټي او سیف الرحمن هوتک سره د میټرونو د ډیجیټل کېدلو، انلاین سیستم جوړولو او اسانتیاو رامنځته کولو په مخه خبرې اترې وکړې. Other company, foreign company, domestically company to work with us. ناسته کې ښاغلي ډاکټر عمر د یادو شرکتونو رئیسانو ته د میټرونو ډیجیټل او انلاین سیستمونو اسانتیاوې رامنځته کولو او جوړولو د همکارۍ غوښتلو ترڅنګ د برېښنا اړوند لمریزې، ګازي او بادي برېښنا په اړه هم بېلابېلې طرحې وړاندې کړې، ترڅو وکولای سو دې برخه کې په ګډه همکارۍ سره کار وکړو. د عین بازار ټکنالوژي خدماتي او افغاني ساختماني او لوجستیکي شرکت رئیسانو د هر اړخیزې همکاریو سره زیاته کړه. موږ غواړو دې برخه کې پانګونه وکړو او دغه راز د برېښنا شرکت اړوند بېلابېلو نورو برخو کې هم خپلې طرحې تاسو ته وړاندې کړو.